سلامونه، وخت مو په خیر. د دې اونۍ غوره خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشر محمد اشرف غني د هیواد په 22 ولایتونو کې 59 جوړ شوي ښوونځي پرانیستل او همداراز په 34 ولایتونو کې د کورني اقتصاد روزنیز پروګرام ګټې اخیستنې ته وسپاره. هغه د دغو پروژو په بشپړېدو خوښي څرګنده کړې ده. ولسمشر د پوهنې اونۍ په پروګرام کې د وینا پر مهال یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د عامل منفعه پروژو له نړولو څخه د لاس واخلي. د آسیا پراختیایي بانک وایي چې په 2021م کال کې د افغانستان اقتصادي وده ښه شوې او وړاندوینه یې کړې چې راتلونکی کال به لا ښه شي. دغه بانک د یو نوي راپور په خپرولو سره لیکلي په 2020م کال کې د افغانستان اقتصادي وده د بېلابېلو ستونزو له کبله -5 وه، خو وړاندوینه کوي چې روان کال به 3 او په 2022م کال کې به 4% ته لوړه شي. د راپور کې د 2020م کال پر مهال د افغانستان پر اقتصادي وضعیت د منفي اغیز له املونه د کرونا وایرس خپرېدل، سیاسي بې ثباتي او د تاوتریخوالي دوام بلل شوی دی. نړیوال بانک زده کړو ته د ماشومانو د لا زیات لاسرسي په هدف له افغانستان سره 25 میلیونه ډالر مالی مرسته کوي. نړیوال بانک ویلي دغه بلا عوضه نوې مالی مرسته چې له زده کړو سره د همکارۍ د نړیوال پروګرام له لارې کیږي، له اقرا پروژې سره به د 100 نویو ښوونځیو په جوړولو کې مرسته وکړي. نړیوال بانک زیاته کړې چې همدارنګه دغه مرسته به د زده کړو د سطحې د لوړوي، ښوونې او روزنې ته د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو د لاسرسي د زیاتوالي، د ښوونکو لپاره د روزنیزو پروګرامونو د ملاتړ او په سیمه ییزه کچه د پوهنیزو پروګرامونو د کیفیت د لوړاوي لپاره ولګیږي. کابل کې د جلغوزیو او د ممیزو د پروسس 2 سترې فابریکې جوړیږي. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي په کابل کې له یو شمېر افغان پانګوالو سره د 2 سترو فابریکو د جوړېدو تړونونه لاسلیک کړل. د دغه وزارت ویان اکبر رستمي ویلي د دې پروژو ټولیز لګښت 4 میلیونه ډالر دی چې یوه برخه یې د کرنې وزارت لخوا ورکول کیږي. ننګرهار کې د اوسپنې سکتور کې پانګونه 10 میلیونه ډالرو ته رسېدلې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په یاد ولایت کې د اوسپنې د ویلې کولو 14 فابریکې فعال دي چې د ګول سیخ او اوسپنیزو توکو بیلابیل تولیدات لري. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د اوسپنې ویلې کولو یاده فابریکه هره ورځ له 10 څخه تر 13 ټنو اوسپنې د ویلې کولو او د ګول سیخ تولیدونکي فابریکې په ورځ کې له 25 تر 80 ټنو ګول سیخ د تولید وړتیا لري. د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت په 10 ولایتونو کې له 1 میلیارډ څخه زیاتو افغانیو په ارزښت له پرمختیایي شوراګانو سره د 158 پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د دغه وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د دې پروژو له ډلې مهمې د کندهار په ارغنداب سیمه کې د جنګ له امله د رامنځته شویو ورانیو د بیا رغونې 138 رغنیزې پروژې دي چې 810 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. اعلامیه زیاتوي چې 200 میلیونه افغانیو په ارزښت 100 نورې پروژې به د هیواد په 9 ولایتونو کې چې بادغیس، فراه، غزني، جوزجان، کونړ، نورستان، ننګرهار، تخار او زابل کې پلي شي. په جوزجان ولایت کې د سالتخ کلان کانال چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي د دې پروژې په تطبیق سره 1280 هکټاره په حدودو کې زراعتي ځمکه د اوبو خړوبونې لاندې قرار نیسي او په تعداد د 640 فامیلونه له هغې څخه ګټه پورته کوي. د دغه ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد په زیات شمېر سیمو کې د لویو او وړو کانالونو چارې ګړندۍ روانې دي. د کرنې وزارت وایي چې د افغانستان د کچالو له کروندو څخه تیر کال نږدې 855,395 میټریک ټنه کچالو راټول شوي دي. د یاد وزارت په وینا د کچالو ډیری کروندې د بامیان، وردګ، لوګر، غور، هرات، فراه، بغلان، بلخ، فاریاب، جوزجان، ننګرهار او کندوز په ولایتونو کې دي چې تیر کال په 53,604 هکټاره ځمکه کرل شوې وي. کرنې وزارت زیاتوي چې په ټول هیواد کې د کچالو ساتنې لپاره زرګونه صفر انرژي سړې خونې جوړې کړې دي ترڅو بزګران ورڅخه ګټه پورته کړي. په ننګرهار ولایت کې هر کال 450 ټنه د ماهي غوښه تولیدیږي. ځایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کبانو شاوخوا 200 فارمونه شتون لري او 400 کسان پکې په کار بوخت دي. د چارواکو په وینا د کبانو په برخه کې خودکفایي لپاره باید په دې ولایت کې نویو فارمونو ته ځمکه ورکړل شي ترڅو د 8.3 میلیونو ډالرو په پانګونې سره ستونزه حل او له بهر څخه د کبانو واردولو مخنیوی وشي. قدرمنو لیدونکو، دا د دې اونۍ غوره خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.